نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے الا ان الکتاب والسلطان سیفترقان، خبردار اوسئ چې دا کتاب او حکمرانان دا به سره جلا شي. کاروبار او کتاب دا به سره جلا شي. کتاب یو څه وایي، ستی په بازارو کې به تجارت پر بله لار روان، کاروبار به پر بله لار روان، ستی زندگی دا به پر بله لار رواني، قرآن به پر بله لار رواني. الا ان الکتاب والسلطان، خبردار اوسئ دا کتاب او حکمرانان سیفترقان دا به زله جلا شي، د دې لارې به سره جلا شي. الله پاک فرمایي چې تاسې له کتابه مه جلا کېږئ. فلا تفارقوا الکتاب، کتاب چې څه وایي، د الله قرآن چې څه وایي، له دې څخه مه جلا کېږئ، په قرآن پسې اوسئ. وروسته نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې پر تاسې به ژر داسې حکمرانان مسلط سي، ستی به داسې بادشاهان او حکمرانان راسي که چیرې تاسې د هغه اطاعت کوئ، هغه پخپله هم ګمراهان دي، جهنم له روان دي، تی به هم جهنم لره بیایي. او که چیرې تاسې مخالفت کوئ، نو هغه تی ذلیله کوي، تی به قتل کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې پر تی باندې به داسې حکمرانان راځي چې هغه به د کتاب خلاف رواني، هغه به د الله د قرآن کریم خلاف رواني. که چیرې تاسې د دوی اطاعت کوئ، د دوی حکم منئ، نو دوی پخپله هم ګمراهان دي، جهنم لره ځي، تی هم ګمراه کوي، جهنم لره بیایي. او که چیرې تاسې مخالفت کوئ، نو هغه به تی ذلیله کوي او تاسې به قتل کوي. صحابه کرام ورته وویل چې یا رسول الله په دا وخت کې به موږ څه شي کوو، موږ به څه کوو؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل صبر کآل عیسی، تاسې به داسې صبر کوئ لکه هغه آل عیسی چې څنګه صبر کړی وو. د عیسی علیه الصلاة والسلام په پیشنۍ زمانه کې دا رقم هم پیښه سوې ده چې هغه پر دغه دین باندې و پانسۍ ته وختل او د دوی پر سر باندې هرې ورکښېښولې ویریبل. او نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د اوسپنې ژمنجې به د دوی و جسم ته ور واچولې، دا غوښې و اډونه به یې جنجلا کړل، لیکن هغو هم صبر کوي، تی به هم صبر کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې مرګ د الله په اطاعت کې دا مرګ بهتره دی تر هغه زندگی چې هغه د الله پاک په نافرمانی کې تیریږي. مرګ د الله پاک په اطاعت کې، د الله په بندگی کې، د الله د قرآن سره په ملګرتیا کې دا بهتره دی تر هغه زندگی چې هغه د الله په نافرمانی کې تیریږي. اوس موږ د دا خپله زندګۍ جایزه واخلو چې آیا دا زموږ انفرادي او اجتماعي زندگی دا د قرآن کریم سره موافقه ده که نه ده موافقه؟ دا د قرآن سره موافقه ده، نو بیا رب له موږ څخه راضي دی. او که زموږ زندگی د الله د قرآن خلاف تیریږي، انفرادي زندگی هم او اجتماعي زندگی هم، نو بیا الله پاک له موږ څخه ناراضه. او تر هغه وخته پورې یو مؤمن کامیابي نشي حاصلولی، عزت نشي حاصلولی، قوت نشي حاصلولی چې تر څو پورې رب نه یې راضي کړي. الله پاک فرمایي وانتم الاعلون، تاسې به بلنده یاست، تاسې به کامیابه یاست، تاسې به سرخرو یاست، تاسې به بالادست یاست ان کنتم مؤمنین، که چیرې تاسې مؤمنان واست. مؤمن و چاته وایي چې د پر قرآن باندې ایمان او د قرآن مطابق زندگی تیروي. لیکن نن الله پاک له موږ څخه ناراضه دی. زموږ انفرادي او اجتماعي زندگی دا د قرآن کریم مطابق نه ده.
زموږ کاروبارونه دا د قرآن کریم مطابق نه دي، زموږ غم او شادي دا د اسلام مطابق نه دي، زموږ حکومتونه زموږ عدالتونه دا فیصلې د الله د حکم مطابق نه کوي، دا د الله د قرآن کریم مطابق نه کوي. زموږ عدالتونه زموږ حکومتونه زموږ حکمرانان دا د الله د حکم په مقابله کې د الله د قرآن په مقابله کې و امریکا او یورپ ته ترجیح ورکوي. نو الله پاک به له موږ څخه بیا راځي